اللهم محمدا في جميع أفعاله محمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت درونی ویمه برخه. په تیره برخه کې مو بیان د سیرت تر دې ځای رسولی و چې رسول صلی الله علیه وسلم یو بله ډله په هغو کفارو پسې ولېږله چې د نخله پر طرف باندې تښتېدلي ول، چې په دغه تښتېدلو خلکو کې یو هم درید ابن صمه و. هغه سپین ږیری او په سترګو ړوند باندې چې د جاهلیت لوی پهلوان و. دغه درید د مسلمانانو څخه یو ځوان ونیوی چې د دغه ځوان عمر 14 کاله و او نوم یې ربیعه ابن رفیع الاسلمي و. درید په کجاوه کې سپور او مسلمان فکر وکوي چې ښځه ده، اوس غواړي چې په بندیانو کې بوزي. دغه ځوان اوښ تر مهار ونیوی او کش یې کړ. درید ابن صمه پر غږ کړ: چیرې مې بیایې؟ ځوان پوه شو چې په دې کجاوه کې سړی دی، نو یې اوښ چوکی. درید بېغمه ناست دی، ضعیفه سړی دی، 160 کاله عمر یې دی. دی په خپله نور ژوند او عمر نه غواړي. ربیعه بیا ځوان او بې تجربې دی، د اول وارې دپاره په جنګ کې ګډون کوي، حتی په توره سره وهلې هم نه دی زده. نو توره یې پورته کړه، درید یې پر اوږه باندې ووهی. څنګه چې د درید هډوکي زاړه ول او غوښه هم نه وه پر تورې تاثیر نه پر وکوي، او د 160 کلو وچ هډوکي دي او عمر یې هم په جنګو کې تېر سوی دی. دې وارې هیڅ تاثیر نه پر وکوي. درید وخندل او ویې ویل: ای وراره، نوم دې چیشتی؟ ځوان وویل: ربیعه ابن رفیع الاسلمي. درید وویل: یا ربیعه، ما ستاسې د ښځو څخه دفاع کړې ده، مګر بیا هم راسه چې د وهلو طریقه در وښیم. که ته غواړې چې څوک ووهې نو پر هډوکي یې مه وهه، هډوکی نه ماتېږي. د وهلو ځای دغه دی. د سر او د اوږو په مابین کې خپل مغزي ته اشاره وکوله. اوس د وهلو ځای هم دی ورښیي. وایي: دغه ستا توره بېکاره توره ده، ورسه زما توره راواخه چې د ځین په شا کې پرته ده. ربیعه هم د درید توره راواخیستله. درید وویل: پر دغه ځای مې ووهه، بیا نو ولاړ شه، خپل مور ته ووایه چې ما درید ووژي، ما همیشه د هغو څخه دفاع کړې ده. ربیعه هم توره راواخیستله. څنګه چې درید ورښولي و هغسې یې ووهی او مړ یې کړ. ربیعه پس له جنګه خپلې مور ته ولاړی او دغه کیسه یې ورته وکوله. مور یې وژړل او ویې ویل چې ده درته وویل چې ما ستاسې د ښځو څخه دفاع کړې ده، نو تا څنګه وژئ؟ ربیعه وویل: نه زه د ده په کیسه خبر وم او نه د ده په خبرو پوه شوم چې دی څه وایي. مور یې ورته وویل: د جاهلیت په وختو کې زما مور او زما خویندې او زه موږ ټول بندیان ونیول شو، او هغه څوک چې موږ ته د بندیخانې څخه راخلاص کړو او را ایله کړو هغه دغه درید ابن صمه و. ده وساتلو. ربیعه وویل: زه څه خبر وم؟ که زه په دغه کیسه باندې خبر وای نو ما به نه وای وژلی. مقصد دا چې د درید ابن صمه آخري حال دغه و چې درته بیان شو. اوس چې دغه 100 نفره مسلمانان پر 100,000 یا 12,000 کفارو غالب او کامیاب شول، د مسلمانانو د لشکر هغه نور تښتېدلي نفر لا تر اوسه نه دي راغلي. هغه بیا ډېر وروسته هغه وخت رالل چې دغه 100 نفرو د جنګ په میدان کې غنیمتونه ټولول. مقصد دا چې دغه 100,000 نفرو ته ماته او شکست فقط د 100 نفرو ورکړي. دا د الله جل جلاله قدرت و چې د حنین په ورځ باندې ښکاره کړ. کله چې کفارو شکست وخوړی، رسول صلی الله علیه وسلم دغه 100 لپاره امر کړ چې اوس غنیمتونه پرېږدي، په کفارو پسې سئ او تعقیب یې کړئ. دغه خبر چې کفار مات شول په کراره و هغه نور تښتېدلو مسلمانانو ته رسېږي، هغو هم په بېرته راګرځېدلو باندې شروع وکوله. په دغه وخت کې چې مسلمانان کفار تعقیبوي، رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکوله چې خالد ابن ولید چیرې دی؟ پسې وګورئ او پیدا یې کړئ. په دغه وخت کې چې اصحاب کرام په خالد ابن ولید پسې ګرځي، د کفارو د لشکر هغه عمومي قومندان چې مالک ابن عوف هغه ځای ته ولاړی چې هلته د ده مات سوی لشکر سره یو ځای کېږي. هلته ورغلی، اوس غواړي چې د خپل لشکر بېرته سره یو ځای او منظم کړي او بیا د مسلمانانو پر طرف باندې حمله راوړي. د مسلمانانو څخه هغه د بني سلیم د قبیلې څو نفره په ده باندې پسې شول. مسلمانان لا تر اوسه ټول نه دي سره یو ځای سوي، شمېر یې اوس هم لږ دی.
او هلته بیا مالک ابن عوف د خپل لشکر ډیر نفر سره یو ځای کړ. اوس غواړي چې دویم واري بیا حمله وکړي، خو ویې لیدل چې د بنو سلیم قبیله چې را روانه ده. مالک ابن عوف پوښتنه وکوله چې دا څوک دي او کومه قبیله ده. ملګرو یې ورته وویل چې دا د بنو سلیم قبیله ده. په هغو وختو کې د هرې قبیلې خپلې نیزې او تورې په یو خاصه طریقه باندې ایښولې چې په هغه باندې به پېژندل کېدې چې دا فلانۍ قبیله ده، دا فلانۍ. دغه د بنو سلیم قبیلې خپلې نیزې د اسانو پر سر باندې ایښولې. نو مالک ابن عوف پوښتنه وکوله چې دا څوک دي چې زموږ مخ ته را روان دي؟ ول دا د بنو سلیم قبیله ده. نو ده وویل مه بیریږئ، ځانونه تیار کړئ د جنګ لپاره. مالک ابن عوف د دویم واري دپاره حنین ته نږدې یو لشکر سره جوړ کړئ. د مسلمانانو لشکر هم د هلته سره یو ځای کېږي. په دغه وخت کې انصار د مالک ابن عوف پر طرف باندې وررهي سول چې هغو انصارو بیا د نیزو ځای د اسانو پر شا باندې، یعنی د اسانو شاته نیزې ایښولې. مالک ابن عوف پوښتنه د خپل ملګرو څخه وکوله چې دا څوک دي چې را روان دي؟ ملګرو یې ورته وویل چې دا د یثرب د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب دي، د مدینې منورې خلک دي. مالک ورته وویل چې مه بیریږئ، خپل ځانونه برابروئ. بیا هم مالک د نور لشکرو په یو ځای کولو او په ترتیبولو باندې مشغوله دی چې د مسلمانانو یو بله ډله تیاره سوه چې دغه ډله مهاجرین ول، او دغه مهاجرینو بیا نیزې د اسانو پر غوږو باندې ایښولې. د دغې ډلې مشر او قمندان زبیر ابن عوام رضی الله عنه. مالک ابن عوف پوښتنه وکوله چې دا څوک دي چې را روان دي؟ مالک ویني چې دغه ډلې هر یوه د انور څخه فرق لري او د انور لشکره سره جلا جلا دي. وار په وار مسلمانان کوچنۍ کوچنۍ ډلې جوړوي چې رالیږي. هغه ملګرو یې ورته وویل چې دا د مکې مکرمې د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب دي. مالک وویل په دې کې هغه نفر چې ژړه لنګوټه او یا پټګۍ یې تړلې ده هغه څوک دی؟ ملګرو یې ورته وویل چې دا زبیر ابن عوام رضی الله عنه دی. مالک وویل چې درتښتئ چې زبیر راغلی نور نو زموږ طاقت ختم دی. هغه لشکر یې لا نه و پوره کړی چې مالک ابن عوف او ملګري یې په تېښته باندې شروع وکول. فقط د زبیر ابن عوام د نامه او د راتګ څخه وبېرېدل او طائف ته وتښتېدل. مګر په خپله مالک ابن عوف په طائف کې یو منطقې ته وتښتېدی چې هغه منطقې ته لیه ویل کېږي. هلته یو قلعه ده درلوده. په دا لیه کې په خپله قلعه کې هلته پټ شو. د حوازن او د ثقیف لشکرو په دې طریقه سره ماته او شکست وخوړی. مګر څنګه چې د حوازن د لشکر شمیر او تعداد ډیر زیات وو او دوی فقط د خپلو ځانو په خلاصولو باندې مشغوله ول، د ښځو او د ماشومانو د مالو او د حیواناتو وتښتولو ته نسول فارغه او نه هغو په خپله ځان خلاص کړ، نو فقط دوی وتښتېدل. نو ټول د جنگ پر میدان باندې هغه د دوی ښځې او ماشومان، پسونه او اوښان دا ټول پاته سول. فقط نارینه او خلکو یې وکولای سوای چې وتښتېږي او د میدان ځان خلاص کړي. هلته صحابه کرامو خالد ابن ولید پیدا کړي چې ټول بدن یې په زخمو باندې ډک دی او وینې ځین بهیږي. هلته یو اوښ چودی دی و هغه اوښ ته ناست دی او څنګه ورته وهلی دی. څنګه چې ډیره وینه ځین تللې ده د ډیره ضعف په وجه باندې د حرکت اولیدلی دی، شور نشي خوړلی. رسول صلی الله علیه وسلم ورلی او خالد رضی الله عنه پر دغه حال باندې ناست دی. رسول صلی الله علیه وسلم کالي ځین وکشل، پر زخمو یې ورتکل او لاس مبارک یې پر تیر کړ. ټول زخمونه په دغه لحظه کې جوړ شول. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل ولاړ شه یا خالد، او په کفار پسې ولاړ شه. تعقیب یې کړ او ویې شړ. هغه خالد چې څو لحظې د مخه پر هغه حالو چې د ضعف د وجې حرکت نسوای کولی، اوس پر آس باندې سپور شو او په کفارو پسې رهي شو. دا هم د حنین په غزا کې د رسول صلی الله علیه وسلم د معجزو څخه یو بله معجزه وه چې پر خالد ابن ولید رضی الله عنه باندې ښکاره شوه. د جنگ د جریان په وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم پر یو ښځه ورلی چې هغه وژل سوې وه او خلک پر راټول ول. رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکوله چې څه پېښه ده؟ خلکو وویل چې یو ښځه ده، خالد رضی الله عنه وژلې ده. رسول صلی الله علیه وسلم ځینو هغو نفرو ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملګري ول ویې ویل چې په خالد پسې ځان ورسوئ او ورته ووایاست چې رسول صلی الله علیه وسلم دې د دې کاره څخه منع کوي چې کوچنی، ښځه او نوکر او مزدور مه وژنه.
رسول صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب کرامو سره د جنگ پر میدان باندې کامیاب او مسلط شو او مسلمانانو د جنگ د میدان څخه غنیمتونه راټولول. د حنین غنیمتونه په داسې ډول سره ول: 8000 ښځې بیل ماشومان او 40000 اوښان او تر 40000 زیات پسونه او 4000 او کیا سپینزر. مالک ابن عوف دا شان د دې لپاره راوړي ول او د حیوانانو د دې لپاره راوستلی ول چې لشکره شکست نه وخوري، مګر هغه د درید ابن سمه خبره صحیح و ولمات سوی لشکر په هیڅ باندې نه راګرځي. نو د حنین په جنگ کې د حوازن ډیر شيزي او کشنیان ټول مالونه او حیوانات د مسلمانانو ولاسته ورلل. رسول صلی الله علیه وسلم امر وکوي چې ټول غنیمتونه دي جورانیه ته یوړل شي او هلته دي سره یو ځای کړل شي. جورانه او مکه مکرمه ته نږدې د یو ځای نوم دی. نو ټول انسانان او حیوانان هلته بوتلل سول او مالونه هم هلته یوړل سول سرجمه سول. د مخه تر دې چې انسانان او حیوانان جورانیه ته بوتلل شي د بندیانو څخه یو شزه و. هغه ناری کې چې دا شزه ډیره سپینسره و چې تقریبا عمر او یا کال وو. ولما پریږدي زستاسي د نبی خوریم، زستاسي د ملګری خوریم. صحابه کرام وویل چې زموږ ملګری رسول صلی الله علیه وسلم خور نه لري، موږ د هغه د خور نه دی اوریدلی. خو شزه ټینګه ده او وایي چې ما پریږدي زه د خوریم ورمه ولي. د دې د ډیرو زاروی په سبب باندې دا د بندیانو د جملې څخه راوېستل شو او رسول صلی الله علیه وسلم ته وروستل او ورته ویل چې یا رسول الله دغه شزه دعوه کوي چې زستا خورم. رسول صلی الله علیه وسلم شزه ته وویل څوک دی؟ وویل چې زه شیما بنت الحارث د حلیمه سعدیه رضی الله عنها خور لور یم. دغه شیما د رسول صلی الله علیه وسلم رضعی یا د تیرودلو خور و. رسول صلی الله علیه وسلم چې کښنی وو او په بنی سعد کې وو. د دغه شیما عمر وکالو او د خپل مور سره د رسول صلی الله علیه وسلم روزنه کوله او دی به رسول صلی الله علیه وسلم په شا او په غیش کې ګرځوي. رسول صلی الله علیه وسلم نو پیژندل او شای هر شزه دغه دعوه وکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم خورم. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې څه علامه او نشانه لري چې هغه نشانه دا ثابته کړي چې تاسو ما خوري. شیما وویل نشانه می داده چې زما پر اوجه باندې ستا غاښ دی، کله چې ما ته په شا باندې ګرځولې او تکشنی وي تا پر اوجه باندې غاښ راولګوي. هغه غاښ اوس هم موجود دی. رسول صلی الله علیه وسلم وویل صدقتي، یعنی چې دغه دې هم په یاد دی او دا دې راته وویل نو رښتیا وایه او رښتیا هم تشیمایه او زما خوري. رسول صلی الله علیه وسلم خپل پټو ته اوار کوي او دای پر کښینول د دې ډیر عزت وکي، هدیه او تحفه ورکي او دا هم مسلمان اسو. څنګه چې شیما د بنی سعد د قبیله و او خلق ولیدل چې د رسول صلی الله علیه وسلم خور د بنی سعد د قبیله څخه ده، نو ټول هغه بندیان چې د بنی سعد د قبیله څخه ول د رسول صلی الله علیه وسلم د عزت لپاره هغه اله کړل شو. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم شیما ته وویل زما سره ځي او کبیر ته خپل قوم ته ځي. څنګه چې شیما سپینسره و د خپل قوم او د قبیله سره عادت درلودي او خپل قوم ته ځو. نو رسول صلی الله علیه وسلم شیما ته تحفه او هدیه ورکړي او دا خپل قوم ته مسلمان او په عزت سره ولاړ. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د رضعی خور شیما بنت الحارث رضی الله عنها قصه چې د حلیمه سعدیه لور. کله چې د حوازن قبیله ماته او شکست وخوړی ټول نفرې نه وتښتېدل بلکې ډیر د دوی څخه په بند باندې ونیول شول. ډیر نفر طائف ته ولاړل او ځینې وپاشل شول او ځینې د دوی څخه بندیان ونیول شول. د بندیانو په جمله کې یو هم سراقه ابن مالک الجشعمي وو چې د اهل طائف څخه وو. دا هغه سراقه ابن مالک دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په ورځ باندې پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې وو او غوښتل چې د قریشو انعام واخی. د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ او د نیولو په سبب باندې د هغه انعام اخستي. دغه سراقه هم بندي ونیول شو. دا وویل چې ما پریږدي زما سره ستاسي د نبی د طرفه د امان لیک او خطر سره دي چې پاغه کې ماته امان راکړی. دغه الهي کارونه دي. د نن ورځې څخه اته کاله د مخه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د خپل ځان د پاره د امان لیک اخستي او نن د هغه لیک ثمره او میوه خوري. صحابه کرام ورته وویل هغه د امان لیک کوم دی او چیرې دی راښکاره.
سراقه وویل چې زما سره دی او اوس یې د ښکار کوم. سراقه د رسول صلی الله علیه وسلم هغه لیک راویستی چې د اوښ د اوږې پر یو اډوکي باندې لیکل شوی و. دغه لیک ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیکلی و او په هغه لیک کې رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په ورځ باندې سراقه ابن مالک ته امان ورکړی و. اصحاب کرامو سراقه او رسول صلی الله علیه وسلم ته وروستی او ورته ویل یا رسول الله دغه نفر وایي چې ستا د طرفه د امان لیک را سره دی، آیا رښتیا دغه لیک ستا د طرفه دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو یوم بر و وفا، یوم بر و وفا، هو نن ورځ د نیکی او د وفا ورځ ده، نن ورځ د نیکی او د وفا ورځ ده. الهی سراقه د هغه لیک په واسطه باندې چې د هجرت په ورځ باندې رسول صلی الله علیه وسلم ورلیکلی خلاص او الهسو. پس له اته کاله پر هغه خپل عهد او وعده باندې رسول صلی الله علیه وسلم وفا ورسره وکول. لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل د غنیمتو دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم په امر په جوړانه کې ډیر لوی ځای جوړ شو او ډیره لو پیره پر ودرول شو، ځکه 8000 یوازې ښځې دي، پسونه او اوښان او سپین زر هغه تر حساب کېږي. نو د لښکر ډیر نفر پر د غنیمتو باندې پیرداران مقرر کړ او د پیردارانو مشر یا قومندان مسعود ابن عمرو الغفاری رضی الله عنه مقرر کړ. رسول صلی الله علیه وسلم دغه غنیمتونه تر هغو پورې نه ویشل ول ترڅو چې زه د طائف د محاصرې څخه فارغ شم او وی فرمایل دغه غنیمتونه دي تر هغو د لې پراتی بیا چې کم تصرف ما پکې کوي هغه به پکې وکړ. کله چې مسلمانانو د جنگ د میدان څخه غنیمتونه ټول کړل د مسلمانانو نوري قواوي او لشکري د کفارو د تعقیبولو د طرفه بیرته رااله او سره یو ځای شوی، ځکه غنیمتونه ټول سول او جنگ خلاص شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم هم ټول لشکر سره یو ځای او منظم کړي. خالد ابن ولید او زبیر ابن عوام رضی الله عنهم د کفارو د تعقیبولو څخه فارغ شول او رالل. بیا نو د طائف محاصره شروع شوه. د طائف محاصره او غزا په حقیقت کې د حنین د غزا پاتې حصہ ده، که څه هم ځینې علما دغه د طائف محاصره او جنگ بل غزا بولي، مګر دغه غزا د حنین د غزا تکمله او پوره کېدل دي. او دغه غزا په دې سبب پیښه شوه چې د حوازن او د ثقيف تشدیدلي خلک د خپل عمومي قومندان مالک ابن عوف سره په طائف کې یو ځای او جمع شول. رسول صلی الله علیه وسلم پس دغه چې د حنین د جنگ څخه فارغ شو غنیمتونه په جوړانه کې سره یو ځای کړل او د مسلمانانو لشکر هم دالته سره یو ځای شو او منظم شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل لشکر سره د طائف پر طرف باندې حرکت وکوي. د لشکر د مقدمي قومندان خالد ابن ولید المخزومی رضی الله عنه دی. دا پس د هغه چې الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم په معجزه باندې زخمونه ورجوړ کړل. د مسلمانانو لشکر طائف ته ورسېدی، مګر د طائف خلک کله چې د حنین څخه وتښتېدل نو په طائف کې خپل قلاوي ټینګې کې اسلحه سره یو ځای کې خواړه او ارتزاقي مواد سره جمع کړل چې په دې ډول سره دوی د محاصرې لپاره پر آمادګي ونیوله او د بل طرفه د مسلمانانو لشکر د طائف د قلاو محاصره کېدل وکول. اوس رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکوله چې د اهل طائف سره خبرې وکړي چې یا مسلمانان سي یا جزیه قبول کړي یا جنگ وکړي. نو یزید ابن زمعه رضی الله عنه د خبرو د فار ورولېږي. یزید رضی الله عنه هم د قلا پر طرف باندې روان شو او هغه ته چې ورنږدې شو ورته ویل ولمال امان راکوي زه درتلای سم. هغه ویل هو ته په امان یې. یزید رضی الله عنه شور د مخ شو، اوس غواړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم پیغام ودی ته ورسي. کله چې شور نږدې شو اهل طائف دغه طرفه پراوتل او په غشي وښته شهید یې کړ. او دغه صحابي قاتل هغه حذیل ابن ابي سلط وو. یزید رضی الله عنه قاصد او سفیر وو. قاصد او سفیر هیڅ وخت نه وجل کیږي، مګر اهل طائف په دغه اندازه د اسلام منکره او د مسلمانانو دشمنان ول چې د رسول صلی الله علیه وسلم قاصد شهید کړي. رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه چې دا خلک پر جنگ باندې ټینګ دي او نه غواړي چې خبرې ورسره وشي. رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړل چې ځانونه د هجوم او د حمله لپاره تیار او آماده کړي. په دغه وخت کې چې مسلمانان خپل ځانونه آماده کوي هغه د یزید قاتل چې حذیل ابن ابي سلط هغه د قلا سره وته غواړي چې د مسلمانانو د لشکر معلومات وکړي. بیغمه پر اس پور دی د په فکر باندې چې هر خواته وغواړي هغه خواته کړلای شي، کچیر څوک پر راشي نو پسغستا بیرته قلا ته ننوتلی شي. دلته بیا یعقوب ابن زمعه دغه نفر ولیدی. یعقوب بیا د هغه شهید سوي یزید ورور دی. نو یعقوب د شاده طرف ورلی او ځان یې وقلا ته ورنږدې کړ او بیا پر د حذیل قاتل باندې د شاده طرف حمله وکوله.
حذیل ورخطا سو د مخ پر طرف یې وزغستل مخ ته د مسلمانانو لشکر وو هغه ونیوي اوس نو د یزید رضی الله عنه قاتل د مسلمانانو سره بندي دی دغه حذیل د هغه مشهور شاعر امیہ ابن ابي سلط ورور دی کم چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې فرمایي دی باید چې د خپل حکمت او د پوهې په سبب باندې مسلمان شوی وای حذیل اوس د مسلمانانو سره بندي دی یعقوب ابن زمعه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلی او ورته ویل یا رسول الله دغه حذیل زما د ورور قاتل دی او دا هغه خائن دی چې قاصد یې وژلی دی رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو غاړه ووهه او مړ نو حذیل ابن ابي سلط مړ کړي ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم قاصد وژلی ورسته د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یوې ډلې ځانونه آماده کړل او د طائف پر قلعه حمله وکوله غواړي چې د یو لارې څخه وقلا ته ورننوځي مګر اهل طائف په غشو باندې وشتل شروع کړل د قلعه څخه داسې غشو ولي چې مسلمانان مجبور شول چې شاته راغلل د دې غشو د ډیروالي په سبب باندې هغه حمله و پای ته نه ورسېدله او مسلمانان مجبور شول شاته راشي ورسته رسول صلی الله علیه وسلم یو څو امرونه وکول اول دا چې رسول صلی الله علیه وسلم د طائف و مریانو ته یو اعلان وکول هغه داسي چې ویل هر مری چې د قلا سره راوځي او مشتراسي هغه حر او آزادي دغه اعلان په سبب باندې درویش نفر مریان په هر طریقه سره چې ول خپل ځانونه د مسلمانانو لشکره ته راورسول چې په دې جمله کې یو هم ابو بکر رضی الله عنه ابو بکر یو مری چې د قلا و دیواله ته وختي او د هغه ځای څخه د یو چرخ یا د یو غرغړی په واسطه باندې د قلا د دیواله سره ځان ځکه ترخصته کوي او مسلمانانو ته ځان راورسوي غرغړی هغه ګردی ارغړی ته ویل کیږي چې د صحانو او په فرکشل کیږي په هغه وختو کې هم دغه سي ارغړی د اوبو او نورو درنو شانو د پورته کولو او د کښته کولو لپاره استعمالېدل او دغه ارغړی ته په عربي کې بکره ویل کیږي څنګه چې دغه مری د دغه ارغړی په مرسته باندې راکښته شو نو رسول صلی الله علیه وسلم د دې ورځې څخه پر دغه مری باندې د ابو بکر نوم کښېښوی دویم د رسول صلی الله علیه وسلم په امر د طائف د قلاو پر شاوخوا باندې تیره او کنجداره اوسپنې وپاشل شوې د طائف د قلاو پر شاوخوا باندې ډېرې تیرې اوسپنې ورته وپاشل شوې دا د دې لپاره چې اهل طائف پر بله خوا ونه تښتېږي ځکه هغه تیرې اوسپنې د دوی او د دوی د اوښانو او د اسانو په پښو ننوځي اصلا دغه تیرې اوسپنې د هغه وخت مینونه ول د اوس مینونه هم دغه مقصد د لپاره استعمالېږي نو د طائف پر شاوخوا باندې دغه مینونه ورته وپاشل شول فقط هغه طرف خالف پرېښوی چې پر هغه طرف د مسلمانانو لشکر پروت و هغه هم د دې لپاره چې مسلمانان حمله پر وکړي چې په دې ډول سره اهل طائف د یو طرف څخه په لشکر باندې محاصره دي او د نورو طرفو سره په مینو باندې محاصره دي دویم واری بیا مسلمانانو حمله پر وکوله دویمه حمله هم د دغه غشو د وشتلو په سبب باندې ناکامه شوه رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ د یو سیاست پر قسم باندې چې دشمن د تسلیمېدلو لپاره مجبور شي امر یې وکوي چې باغونه د طائف د خلکو ورپرې کړي او وروي سوځي طائف د انګورو ډیر باغونه لري ول دغه ونی او دغه د انګورو باغونه ورپرې کړي صحابه کرامو د باغو په قطع کولو شروع وکول خو د طائف د مشرانو څخه یو نفر چې عبدیالی لمیدی و رسول صلی الله علیه وسلم ته حال ورولېږه دا هغه عبدیالی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د غم تر کال وروسته طائف ته د دعوت لپاره ورغلی او د طائف په شروع کې د هغه اولو نفرو سره چې ولیدل هغه یو دغه عبدیالی او هغه نور د ورونه ول او د دورونو د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت ردیدل وکول دای هم ورسره ملګری وو او بیا مریان او هلکان وګمارل چې رسول صلی الله علیه وسلم په ډبر وولي اوس دغه عبدیالی د طائف د عمومي مشرانو د غیاب په سبب باندې د طائف مشر دی دا خو درته معلومه ده چې د طائف او د ثقيف عمومي مشر او رئیس عروه ابن مسعود ثقفي و مګر دغه عروه ابن مسعود دغه د طائف د محاصرې په وخت کې په طائف کې نه موجود اردن تکللی و چې په جرش کې الته اوسېدی هلته د جنو جنگي او ثقيله اسلحه او د ماشيني آلاتو لکه منجنیق او د بابات د هغو جوړول زده کول څنګه چې اهل طائف پر مسلمانانو د حمله اراده درلوده
نو غوښتل چې دغه ثقيله اسلحه زده کړي او بیا سره برابر کړي. نو عروه ابن مسعود او د طائف یو بل مشر دا د ثقيلي اسلحې د زده کولو لپاره شام ته تللي ول. دلته دغه ټولې واقعې لکه د مکې مکرمې فتحه، د حنین غزا او د طائف محاصره دا ټول د هغو مشرانو په غیاب کې پیښ شوي دي. عروه ابن مسعود چې د طائف عمومي مشر و هغه اوس نسته، او مالک ابن عوف هم په وادي لیل کې دی. نو د طائف مشرتوب عبدیالیل ته ورپاته دی. دغه عبدیالیل و رسول صلی الله علیه وسلم ته حال ورولېږئ، ول یا رسول الله د ونو څه ګناه ده؟ که کامیاب شوې هغه ستاسې دي، او که موږ کامیاب شو نو د الله او د وسیلې رحمې په خاطر یې راپرېږده. د باغو په قطع کولو کې ستاسې څه فایده ده؟ رسول صلی الله علیه وسلم هم باغونه ورپرېښول. دلته عینه ابن حسن هغه رسول صلی الله علیه وسلم ترالی د دسه یو څه کارونه ښکاره سول. هغه عینه چې د غطفان رئیس او مشر او په پخوا کې رسول صلی الله علیه وسلم د احمق مطاع نوم پر ایښی او په ورسته کې بیا مسلمان سو، خو د اسلام د غنیمتو لپاره و. حتی د مکې مکرمې فتح ته هم د غنیمت لپاره راغلی او اوس طائف ته هم د دې مقصد لپاره راغلی دي. دغه عینه رسول صلی الله علیه وسلم ترالی او ته ویل یا رسول الله اجازه راکړه چې زه د طائف د مشرانو سره خبرې وکوم او ما وجلی هم نسی، ځکه زه د غطفان رئیس او سردار یم. نو رسول صلی الله علیه وسلم هم اجازه وکړه ولورسه او خبرې ورسره وکړه. عینه ابن حسن و اهل طائف ته ورلی، اول یې امان وغوښتی. امان چې کله ورکول سو نو دی هلته دننه و قلاو ته ورلی. د طائف مشران ورته راټول سول، ول څه خبر دې راوړی دی؟ ده ورته وویل خبره دا ده چې زموږ لښکر ډېر ضعیفه دی، د جنګ طاقت نه لري. تاسې نه ولیدل چې په حنین کې په اوله حمله باندې مات سو؟ ورته ټینګ سئ او صبر ورته وکړئ، په تاسې هیڅ نشي کولی. تاسې په کلاو کې یاست، مسلمانان ستاسې سره د جنګ کولو طاقت نه لري. پام کوئ چې ځان ورته تسلیم نه کړئ. سبحان الله، دا اوس د رسول صلی الله علیه وسلم قاصد دی او خبرې ټولې د مسلمانانو پر ضد کوي. د اهل طائف هم اطمینان حاصل سو او نیت یې وکوي چې نه به تسلیمیږو، که څه هم د مخه بیرېدل او په شک کې ول چې تسلیم سو که یا. مګر اوس چې عینه ابن حسن ورلی او دغه خبرې ورته وکولې، اهل طائف د تسلیمیتلو خبرې پرېښولې او د جنګ نیت یې وکوي. عینه ابن حسن بیرته و مسلمانانو ته ورلی. رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکولې چې ها کومې نتیجې ته ورسېدې؟ عینه وویل یا رسول الله ومې بیرول، ستا او ستا د لښکر قوت مې ورته بیان کړ او ورته ومې ویل تاسې څوک یاست چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره جنګېږئ؟ خیبر هغه خیبر چې په اسلحه او په قلاو باندې ترتیب ټینګو، هغه رسول صلی الله علیه وسلم فتح کوي او هغه نس ورته ټینګ. نو تاسې څوک یاست چې ورته ټینګ بسئ، ورته تسلیم سئ؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ورته دغسې ورته وویل دول هو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل بلکې تا داسې او داسې ورته وویل، هغه د ده خبرې ورته وکولې. عمر فاروق رضی الله عنه چې دلته ناست و هغه ولاړ سو او توره یې پورته کړه، ول یا رسول الله اجازه راکړه چې غاړه یې ورپرې کړم، دا منافق دی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر، بیا به خلک وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړ سو. هغه ابوبکر صدیق چې ډېر حلیم او نرم او سینه درلودونکی ابوبکر صدیق و، هغه هم دغه حال نسوی زغملی چې د رسول صلی الله علیه وسلم قاصد دی و د زړه ډاډ ورکړي او کفار دي د مسلمانانو پر جنگ باندې تشویق کړي. او نو ورته وویل یا ویله داسې کارونه دي وکول او ته درواغ وایې، حال دا چې ته په خوله باندې لا اله الا الله محمد رسول الله شهیدي ادا کوې، آیا دا د مسلمان کار دی؟ عینه په عذر او په زارویو باندې شروع وکړ، ول بخښنه غواړم، زه ضعیفه یم، بیا نه کوم، خطا مې وکول، غول راسه وکړ. دغسې معلومات زموږ او ستاسې دپاره درس او عبرت دی. اسلامي ټولنه هیڅ وخت د دغه ایمانه او منافق مزاجه انسانانو څخه نه خالي کیږي. دا نبوي عهد او دغسې اشخاص پکښې ول، خو بیا هم هلته الهي وحی نازلېدلې او دغسې اشخاص لکه عبدالله ابن ابی یا عینه ابن حسن یا داسې نور د دوی ملګري هغه رسوا کېدل. اوس خو وحی نسته او د زړو مالک الله دی، خو ویښ او بیداره به اوسو.
چې داسې اشخاص بیا هم په موږ کې موجود وي او هر کله موږ تاسې باید چې د دې د خطرو او د وسوسو او د غلطو نشریاتو څخه ځان وساتو. په رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه په احادیثو مبارکو او په خپلو سوچا علماء اقتدا وکړو. پر پالتو خبرو باندې او د پالتو شیطانانو په خبرو باندې غوږ ونه نیسو. خیر اهل طائف د خپل قلاو څخه هیڅ نه راوځي او مسلمانان څو واري د حمله کوشش وکړي خو هغه کوششونه ټول ناکام شي ځکه د اهل طائف تر طرفه ډیر د غشوشتل شروع وي. خالد ابن ولید رضی الله عنه څو واري د دې د قلاو پر طرف باندې ورغلی او حالت د مبارزې اعلان وکول چې څوک د پهلواني لپاره راوځي خو دوی هیڅوک نه ورته راوتل. محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واوري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.